نن به د دغه کنجوسو په کور نړۍ خورم. دا ډېر خر کنجوسه دی. زویه ته راځه د بازاره څه شیان راوړه. کنجوسه نن د خپلې مخې شیان راغواړي، ولې کمیټې راوتلې ده نه. السلام علیکم. وعلیکم سلام. سال دی ماما جوړې دی، شکر دی، خیرات دی. بابا زویه ته داسې وکړه، هغه د غاښو برش نه دی، یوه دانه چې ختلې ده، هغه داسې وکړه برش به راوړي، د 10 روپۍ در واخله. صحیح دی؟ صحیح. کنجوسان څونه بولډاله سوي دي، د برش یو تار ختل دوی پوره برش راغواړي. ښه نظر محمده، د برش یو تار ختلی دی، ته پوره نوی برش راغواړې. نه پوهېږې د برش غسې یو تار وی، هغه آخري تار ولی، په دغه وجه و زه نوی برش راغواړم. او څونه کنجوسه یاست. یاره نظر محمده، ماشاءالله ته د خوراک دپاره یو شی راغواړي. دا ټیم د خوراک نه دی، د خوراک ټیم تېر سوی دی ماما. دا ټیم چې دی هغه د خوراک دی، ته وایي چې تی کنجوسه یاست، په پیسو مې زړه نه کېږي. زویه ورسه په دا ماما باندې اوبه وڅښه. نظر محمده، زه اوبه نه څښم، زه مړۍ خورم، خامخا یې خورم. صحیح ده، مړۍ خو به وخورې. زوی ته ورسه خیرات یې کړی دی، ته ورسه که یو څه زر درکړه ورسه. خیرات مړۍ به بله ورځ خورو، ستا کمیټې راوتلې ده، نن به ستا د کور مړۍ خورم. او ورې که پیسې ورکړه چې درای وړي. یاره پیسې نسته، بیخي اوس ولاړ یم منې که ورکړې. یاره کمیټۍ چې در راوتلې ده، ورکړه پیسې ورکړه چې مړۍ راوړي. د 100 روپۍ در واخله، ورسه د غوایي ښه غټ غټ هډوکي راوړه چې ښه ټینګه شوروا ځینې جوړه کړو، مېلمه ته یې ورکړه. یاره نظر محمده، خالي یو په هډوکي. یاره ته بیا مازغه وخورې، زه بیا شوروا وچښمه. یاره یو خالي هډوکي راغوښتي دي، بل دونه وځنډېدی. رابسې دغه مه کړه. یاره نظر محمده، دی بد وږی سومه، او دا ستا زوی هم ډېر وځنډېدی. که هډوکي راوړو، مازغه هم زه خورم او شوروا هم زه څښم. وبې خورې وبې خورې. خالي لاس رالې. زه خو ولاړم بازار له هډوکي مې اخیستل، دا نومنه کیسه وسوه. السلام علیکم. که صاحبه داسې هډوکي راکړه چې دونه غټ غټ هډوکي. څونه غواړې؟ یاره یو خوا غواړم. دا هډوکي به درکړم، غوړې به ځین کېږي. غوړې به ځین تېوېږي. یاره بیا خو زه مقرار به غوړې واخلم، هډوکي څه کوم. السلام علیکم. دوکانداره یو پاو غوړي خو راکړه. خود دی غوړي به درکړم لکه اوبه. یاره اوبه خو په کور هم ډېرې دي، قرار مېلمه له به اوبه ورکړم. تا نن ثابته کړه چې ته په صحیح معنا کنجوسه یې، تر ما زیات یې، خو دا یو تاوان دې وکړی. هغه څنګه؟ دا ګوټونه چې دې وړي دي، خو دا به دې ګرد سولولي، دا تاوان نه دی. ته بېغمه سه، زه انټرنیشنل کنجوسه یم، نه دی ګوټونه مې هم د مېلمه هغه وړي ول. یاره د دوی د لاسه نه ولا که چا هډوکي وخوړل، یا شوروا وخوړلې، لا وروره جانه ټیم مې ضایع کړي، درځئ چې ولاړ شو خپلو کارو.